یو سړی دا غواړي چې زما مال دی الله رب العزت محفوظ کړي، الله دې زما د مال حفاظت وکړي. موږ ټول دا غواړو چې الله زموږ د مالو حفاظت وکړي. لوی دیوالونه، بیا خاردار تارونه، بیا په هغه کې بجلي رایله کړې، بیا کیمرې لګولې، بیا مطلب هغه چوکیدار او باډیګارډ کښېنولی. هر سړی دا غواړي چې زما د مال حفاظت وشي. د الله رسول فرمایي که ته د مال حفاظت غواړې نو راولاړ شه زکات ورکوه. چې تا زکات ورکوې ستا د مال حفاظت الله جل جلاله کوي. که ته غواړې چې زما د مال حفاظت وشي، د الله رسول فرمایي ته زکات ورکوه، ستا د مال حفاظت به الله جل جلاله چې دی هغه کوي. ګورې موږ په تعویض باندې خپل جایداد، خپل دنیا، خپل روپۍ راګرځولې دي، په وظیفه باندې مې راګرځولې دي، بیا مې نورې خبرې ورته کړې دي، موږ په هغه راګرځولې دي. او محمد رسول الله فرمایي چې ستا د مال حفاظت الله رب العزت ستا په زکات باندې کوي. او دا کېدلی نشي. د الله رسول فرمایي که د چا په روپۍ ستا 1 کروڑ روپۍ دي، په هغه کې 2.5 لک روپۍ زکات جوړېږي، تا زکات نه دی ورکړی. د الله رسول فرمایي دا نشي کېدلی چې ستا د زکات روپۍ او ستا خپل مال سره ګډ سلو او الله رب العزت ستا مال در تباه او هلاک و برباد نه کړي. دا نشي کېدلی. ګوره تا زکات نه دی ورکړی، د زکات روپۍ دې راواخیستې په خپل مال کې دې ګډې کړلې. د الله رسول فرمایي نشي کېدلی چې الله رب العزت به ستا دغه مال نه تباه کوي، ستا دغه مال چې دی هغه به الله نه خراب پیدا کېدلی نشي. یو ورځ پیغمبر علیه السلام کعبې شریفې سایه ته ناست دی، نو حال رالی ویلې ول د پلاني سړي مال په کښتۍ کې په اوبو کې ډوب سلو، ولاړی ورک سلو. د الله رسول وفرمایلی هېڅ کله که سمندر دی او که وچه مځکه ده، د چا یوه روپۍ هم لاړه تباه سوله، برباد سوله، د الله رسول فرمایي هغه د زکات نه ورکولو د وجې کېږي. که په سمندر کې ستا مال تباه سلو، آیا که پر خشک مځکه باندې ستا مال تباه سو، د الله رسول فرمایي د الله رسول فرمایي د زکات نه ورکولو د وجې الله رب العزت دا ستا مال چې دی هغه در خرابوي. ورسونه پر غلطه باندې روان یو. وخپل ورور ته زکات ورکوو احسان پر الله جل جلاله لکوو، وخپل ورور ته زکات ورکوو احسان پر محمد رسول الله کوو، وخپل ورور ته زکات ورکوو احسان پر دین و اسلام کوو، وخپل ورور ته زکات ورکوو احسان پر علماء کوو. چې دا نستې د لاسه موږ ته راپېښه ده. نسی کېدلی. د الله رسول فرمایي چې چا زکات نه یې ورکړی هغه د حلال روپۍ له الله رب العزت غرقې کړي نه. دا نسی کېدلی. نو د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ؟ تاسو د خپلو مالو حفاظت په زکات سره کوئ. زکات ورکه، الله رب العزت به ستا د ټولې دنیا حفاظت وکړي. څونه مالونه تباه کېږي، د چا پیکسۍ ور واخیستی، د چا مطلب هغه ګدام ور واخیستی، د چا بس ور واخیستی، د چا کور ور واخیستی، د چا دکان ور واخیستی. بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبې وسایه ته ناست وی فرمایلی چې دا صرف اور صرف د زکات د نه ورکولو د وجې دی. زکات نه ورکوئ د هغه به لویه بنیادي وجه دا د دنیا عذاب دی، د آخرت عذاب بیا څنګه عذابي. روایتو کې راځي الله رسول فرمایي زما دې په خدای سره قسم وي، زما دې په ذل جلال سره قسم وي چې کم سړی زکات ورکړي د ده مال دولت الله زیاتوي. یاره څنګه زیاتوي؟ ما په 1 لک روپۍ کې 2.5 زره روپۍ ورکړلې، نو خو 2.5 زره کمې سولې. زما او ستا عقل، زما او ستا دید، ما او تا ته دا وایي، زما او ستا کلکولیټر دا راته وایي 2.5 زره جنې کمې سوې. د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم وي ستا مال زیات سو. اوس زموږ خبره ډېره رښتیا ده، آیا که د محمد رسول الله خبره ډېره رښتیا ده؟ موږ ایمان دی پر دې خبره. نو چې ایمان دی د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم وي ته زکات ورکوه ستا د مال به الله حفاظت کوي. ته زکات ورکوه الله به ستا دنیا ډېره کړي، ډېره کړي او ډېره کړي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي تی چې زکات ورکوي، زکات چې دې ورکوي دا نو خو ما تا په 1 لک روپۍ کې 2.5 زره روپۍ ورکړو، څوک مطلب 15 زره ورکوي، څوک په 10 زره ورکوي، د پیسو سره څو لري.
د الله رسول فرمایي دا ستا زکات دا ستا صدقه الله رب العزت داسې پالي لکه زما او ستا په کور کې غوا د بچی جنې پیدا سولو د هغسې وښه د بچی جنې پیدا سوله موږ یې څنګه پالو 2 کاله بعد دا کوچنی بچی څو غټ سي صحیح سلو د الله رسول فرمایي دا ستا صدقه الله رب العزت پالي د قیامت په ورځ ستا یوه کجوره ده یوه دا دومره لویه سوي لکه د احد غر ورکړې د یوه خرما ده د الله په لاره کې په ترازو کې به الله رب العزت د احد غر درکښېږدي دا ولې دا چې تاسو په ډېر ښه نیت د الله په لاره کې زکات چې دی هغه ورکوي نو لہذا د الله رسول فرمایي که تاسو دا غواړئ چې زما د مال حفاظت وشي زکات ورکوه د مال حفاظت په زکات سره د مال حفاظت په ملائکو نه په الله جل جلاله سره بیا زکات چې دی هغه ورکوه او بیا د الله رسول فرمایي پر تاسو باندې چې کله یو ناګهانه مصیبت در باندې راشي مصیبت نو تاسو څه کوئ تاسو دعاګانې کوئ له مصیبته تاسو په دعا ځان خلاصوئ په دعا یا الله ما ته معافي وکړي یا الله ما له مشکلاتو وساتي یا الله ما له مصیبتو ورساتي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که په تاسو کې یو سړی دا غواړي چې پر ما بلا او مصیبتونه راغلي دي څه کوه ته راولاړ سه دعا وې کوه یا الله ما ته معافي یا الله ما ته معافي الله به معافي درته وکړي د الله رسول فرمایي تاسو د خپل مال حفاظت په زکات سره کوئ د مصیبت د لرې کېدو په چی سره په دعا سره کوئ او بیا چې کله بیماری راله بیماری شفا غواړې څه کوه ورسه خیرات وکړه صدقه وکړه الله به تا ته صحت خامخا درکوي الله به تا ته صحت په هر حال کې درکوي نو لہذا د الله رسول فرمایي وایي که د چا مال تباه سلو وجه دا ده چې د زکات نه دی ورکړی او چې چا زکات نه یې ورکړی د هغه مال هغه حلال مال نه دی هغه به هم خامخا تباه کېږي بربادېږي ورکېږي به که یو سړی دا غواړي چې زما مال دی الله رب العزت محفوظ کړي الله دې زما د مال حفاظت وکړي موږ ټوله دا غواړو چې الله زموږ د مالو حفاظت وکړي لوی دیوالونه بیا خاردار تارونه بیا په هغه کې بجلي رایله کړې بیا کیمرې لګولې بیا مطلب هغه چوکیدار او باډیګارډ کښېنولی هر سړی دا غواړي چې زما د مال حفاظت وشي د الله رسول فرمایي که ته د مال حفاظت غواړې نو راولاړ سه زکات ورکوه چې تا زکات ورکوي ستا د مال حفاظت الله جل جلاله کوي که ته غواړې چې زما د مال حفاظت وشي د الله رسول فرمایي ته زکات ورکوه ستا د مال حفاظت به الله جل جلاله چې دی هغه کوي ورې موږ په تعویض باندې خپل جایداد خپله دنیا خپل روپۍ راګرځولې دي په وظیفه باندې مې راګرځولې دي بیا مې نورې خبرې ورته کړې دي موږ په هغه راګرځولې دي او محمد رسول الله فرمایي چې ستا د مال حفاظت الله رب العزت ستا په زکات باندې کوي او دا کېدلی نشي د الله رسول فرمایي که د چا په روپۍ ستا 1 کروڑ روپۍ دي په هغه کې 2.5 لک روپۍ زکات جوړیږي تا زکات نه دی ورکړی د الله رسول فرمایي دا نشي کېدلی چې ستا د زکات روپۍ او ستا خپل مال سره ګډ سلو او الله رب العزت ستا مال در تباه او هلاک و برباد نه کړي دا نشي کېدلی ګوره تا زکات نه دی ورکړی د زکات روپۍ دې راواخیستې په خپل مال کې دې ګډې کړلې د الله رسول فرمایي نشي کېدلی چې الله رب العزت به ستا دغه مال نه تباه کوي ستا دغه مال چې دی هغه به الله نه خرابوي دا کېدلی نشي یو ورځ پیغمبر علیه السلام کعبې شریفې سایه ته ناست دی نو حال رالی ویلی ول د پلاني سړي مال په کښتۍ کې په اوبو کې ډوب سلو ولاړی ورک سلو د الله رسول وفرمایلی هېڅکله که سمندر دی او که وچه مځکه ده د چا یوه روپۍ هم لاړه تباه سوله برباد سوله د الله رسول فرمایي هغه د زکات نه ورکولو د وجې کېږي که په سمندر کې ستا مال تباه سلو آیا که پر خشک مځکه باندې ستا مال تباه سو د الله رسول فرمایي د الله رسول فرمایي د زکات نه ورکولو د وجې الله رب العزت دا ستا مال چې دی هغه در خرابوي
ورسونه پر غلطه باندې روان یو وخپل ورور ته زکات ورکوو احسان پر الله جل جلاله کوو وخپل ورور ته زکات ورکوو احسان پر محمد رسول الله کوو وخپل ورور ته زکات ورکوو احسان پر دین او اسلام کوو وخپل ورور ته زکات ورکوو احسان پر علما کوو چې دا نستی د لاسه مشترک پیښه نسی کېدلی د الله رسول فرمایي چې چا زکات نه ورکړی هغه د حلال روپۍ له الله رب العزت غرقې کړي نه دا نسی کېدلی نو د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ تاسو د خپلو مالو حفاظت په زکات سره کوئ زکات ورکه الله رب العزت به ستا د ټولې دنیا حفاظت وکړي څونه مالونه تباه کېږي د چا پیکسۍ ور واخیستی د چا مطلب هغه ګدام ور واخیستی د چا بس ور واخیستی د چا کور ور واخیستی د چا دکان ور واخیستی بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبې وسایته ناس وی فرمایلی چې دا صرف اور صرف د زکات د نه ورکولو د وجې زکات نه ورکوئ د هغه به لویه بنیادي وجه دا د دنیا عذاب دی د آخرت عذاب بیا څنګه عذابي روایتو کې راځي الله رسول فرمایي زما دې په خدای سره قسم وي زما دې په ذل جلال سره قسم وي چې کم سړی زکات ورکې د مال دولت الله زیاتوي یاره څنګه زیاتوي ما په 1,00,000 روپۍ کې 2,500 روپۍ ورکړلې نو خو 2,500 کمې سولې زما او ستا عقل زما او ستا دید ما او تا ته دا وایي زما او ستا کلکولیټر دا راته وایي 2,500 جنې کمې سوې د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم مې ستا مال زیات سو اوس زموږ خبره ډېره رښتیا ده آیا که د محمد رسول الله خبره ډېره رښتیا ده موږ ایمان دی پر دې خبره نو چې ایمان دی د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم یې ته زکات ورکوه ستا د مال به الله حفاظت کوي ته زکات ورکوه الله به ستا دنیا ډېره کړي ډېره کړي او ډېره کړي یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي تی چې زکات ورکوي زکات چې دې ورکوي دا نو خو ما تا په 1,00,000 روپۍ کې 2,500 روپۍ ورکړو څوک مطلب 15,000 ورکوي څوک په 10,000 ورکوي د پیسو سره څو لرې د الله رسول فرمایي دا ستا زکات دا ستا صدقه الله رب العزت داسې پالي لکه زما او ستا په کور کې غوا د بچی جنې پیدا سولو د هغسې وښه د بچی جنې پیدا سوله موږ یې څنګه پالو 2 کاله بعد دا کوچنی بچی څو غټ سي صحیح سلو د الله رسول فرمایي دا ستا صدقه الله رب العزت پالي 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 د قیامت په ورځ ستا یوه کجوره ده یوه دا دومره لویه سوي لکه د احد غر ورکړې دی یوه خرما ده د الله په لاره کې په ترازو کې به الله رب العزت د احد غر درکښېږدي دا ولې دا چې تاسو په ډېر ښه نیت د الله په لاره کې زکات چې دی هغه ورکوي نو لہذا د الله رسول فرمایي که تاسو دا غواړئ چې زما د مال حفاظت وشي زکات ورکوم د مال حفاظت په زکات سره د مال حفاظت په ملائکو نه په الله جل جلاله سره بیا زکات چې دی هغه ورکوه او بیا د الله رسول فرمایي پر تاسو باندې چې کله یو ناګهانه مصیبت در باندې راشي مصیبت نو تاسو څه کوئ تاسو دعاګانې کوئ له مصیبته تاسو په دعا ځان خلاصوئ په دعا یا الله ما ته معافي وکړي یا الله ما له مشکلاتو وساتي یا الله ما له مصیبتو ورساتي او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که په تاسو کې یو سړی دا غواړي چې پر ما بلا او مصیبتونه راغلي دي څه کوه ته راولاړ سه دعا وې کوه یا الله ما ته معافي یا الله ما ته معافي الله به معافي درته وکړي د الله رسول فرمایي تاسو د خپل مال حفاظت په زکات سره کوئ د مصیبت د لرې کېدو په چی سره په دعا سره کوئ او بیا چې کله بیماری راله بیماری شفا غواړې څه کوه ورسه خیرات وکړه صدقه وکړه الله به تا ته صحت خامخا درکوي الله به تا ته صحت په هر حال کې درکوي نو لہذا د الله رسول فرمایي وایي که د چا مال تباه سلو وجه دا ده چې د زکات نه دی ورکړی او چې چا زکات نه یې ورکړی د هغه مال هغه حلال مال نه دی هغه به هم خامخا تباه کېږي بربادېږي ورکېږي به